یو څو کسان دي ګلان دا کله هم راس پټوي نه. نو یو پدې کې دا خزر چې څومره اهمه خبره وي کنه چې خزه ته یو چې ګوره خزه دا امانت ده وای څه کوي دښمن خو دې نه دون نه پیغام خرانه او خرانه چې ګرې شي بل بتر شایته نه وي بیا به دغه خبره دی خزانه وتلی ولې عادي وسکنه خوري وی کنه نه دا وایي چې بس خوري تا ته یو خبره کوم قول به دې راکړي چې بس قول نه ایمان درکوم څه خبر کوي ما ته واسه هم رازونه سره شریک دي د شپې رازونه هم وایو د ورځې رازونه هم وایو دا یو خبره وره چې بس داسې خبره یو سړی غریب خزه ازمیاله پولیس ډېر ښه ملګری دا یا ساته دا پولیس نه حکومت دا وفادار نه وي اس کله به هم په دې باندې اعتماد نه کوي چې ما ملګری شته الله باندې اعتماد وکړي نو د خزه د بے وفایۍ د جفا او د حکومت او د پولیسو بے وفایي یو سړی مړ شوی و دا سړی لاړ اوس خزه ازمي یا د سنې بوجې راوست په دې کې دا د ګبره منګلو د کاغو لرګي نه دي تاسو به لیدلې دا ماشومان ټولې دا لرګي په کې ورواچو دا چې ورواچو ولې سن دا رنگ منګه را پیدا د پاسه دوه بوتل رنگ پر خالق یو نیم لای کې لرګي راوتل یو تک سور ده کته ویني ته نساس دا په شاکړې ده نیمه شپه ده خله چې هغه ګوره لار خلاص کړه دې زیر زمینه ایته خره ده سره چی دي تو خره ته واچې څه کوي خزه چاته بدن اووي نه څه کوي ولې خرایم چاته چې دا وایم دا خو ګوره چاته بوای نه کنه چې دا نه دا ابل ورځ هغه سړی څو چې خلکو ولې چا وزلې هغه سړی خو چاته وای نه کنه چې نه هغه ما وزلې په مکراته بوجي کې واچاو نو کته زلمنه کې کته کا خو چاته باندې وای ګوره دا خطرې خبره دا چې ثابت سبب ما باندې قصاص حکم راځي تبه کونډه شي ګوره توبه ولا که اچاته مو وای دا خو د مریض د ژوند خبره ده څه څه تا وایم دا خدای شان ده چې د خځه ترڅو پرې کار نه وي او چې خبره پیدا شي د کارم پیدا شي سړیا او بنشت کور کې او په کور کې وي د درې غړي واړول دا دی وځي واړول چې بده کې مونږه چې خاصه شي خځه غړای واخسته مخه د امانګي وکنه ګدر ته لاړل ملګری راغله و یا سړی مړ شو کنه چا به وزلی واخلو دې کې د جملې کې د څه غرض ده ډېر خسړای و پرندې خزته دا بچا وزلی وي خدا نه چا به وزلی یاره بل چا نه دی کړی دا خپل خلکو کړی دي نو خدای ته خبره نه خبره خو نه هم خو خپل خلکو کړی دا ښکاره کیږي دا چې زه خبره هم بوجي کې اچولې ده او سم بوجي کې شته زه چې په خبره نو خدای چا کړی نه اسه زه خو نن خبره نه پیګم چې نورې خزه لاړې یو پاتشه ته کرا په لا په غړیا ډکاوا بډکیږي نه کنه لا په دا چې کله به چلنا کې دي کنه لا په چورتهونی سیاغه نیمه لا په کاته په غړی په داسنګ ته کې یو احساس کې مان سره واچي ا غړای ډکیږي نه انورو چالا کې به بيدارې کار ډېر زر زر اډک کړه یو پاتش ده خطرش سړی څو چې وچاته بوای نه چې نه چاته وایم چې هغه زما خاوند وزلای بوجي کې اچولې زمون کور ته راوړې
چاته نه وای چې نه توبه چاته څنګه وای هیڅ چاته نه وای ګوره د خزینه خبره اوتله کلی ته د کلی نه خبره لاړه جنایت پولیس خبر دا سړی ورغی په جنایت کې ملګری یو کس راو چې ګوره ته خو زما ملګری دا ونه خیرت ګوره انسان دا ساوت نه وشي خطات نه وشي دا تحفې واخله دا مو که خو یوه خبره واوره خیر دا ګناه رانه شوې ده پرده را باندې واچوه مه کوه زارې درته کوم ملګری ته د قانون خلاف کارونه کوه زه تا باندې پردې واچوم وا سړی ملګری مې که ګوره ملګرتیا ده 20 کاله مې تا سره وظیفه اجرا کړې ده ملګري یو همصنفیان یو دا یو ته خلاف کارونه کوې وایه چې اول مې ته د قانون منګول ته سپارلی نه یم او سړی مه کوه داسې که نه خیر ده نه منلی کېږي ښه ملګری او ښه دوست و همدغه ملګری راغی زولنې ور واچولې خپې ته یې ور واچولې موټر ته ورخطا کړ چالته یې بوتلو نره وهلو شروع پې کول دوسیه ته جوړ دی خلکو ولې م زه بندي کړی چې خلکو وایي چې تا قتل کړی که نو چا کړی کومه دا قتل زه خو نه یم خبر چې نه قتلونه م کوې بیا خبر هم نه یې کور کې هم ساتم سبحان الله چې مې ساتلی دي چې ولې سړی دی وزر یې په کور کې دی مطالعه کوو که نه چې خو لاړ شئ کور وګورئ عسکر چې راغلی دي ټوپک یې نیولي بلیټونه یې تیارولی چې خورېږئ به نه درشه ته درشه شروع چې شروع لاندې زرزمینې ته لاړه چې بوجه یې پیدا کړ چې بوجه یې پیدا خدای خلاصوي چې لرګي دي خدای خلاصوي چې لرګي دي نو سره دا چی دي چې دا خو لرګي دي دا خو سړی نه ده که چې بیا دا سره والي دي چې خدای سره پترول خالي کړي تیار ما چې وې سوځوم دا اور دي برابر بوجه سره و تیار نو څه وکړم ته دا وینه ده مسړی غریبه تر اخلاص کو بخنه تنو وختله خزه معلومه کړه چې یاره پولیس پتا کې ودا کا وفاوي او خزه پتا کې ودا کا وفاوي راز نه پټي چې څومره خراز ویم خزه نه بس راز وځي ودلته وګوره خپل راز ده میړه ورته وایي چې خو خطا دم کړې ده ګناهګار هم یې په ځان پرده واچوه دا خبره بهر مه وباسه چې نه هېڅوک هم خبرېږي نه پراز اشاعت کې یو دا ډله دوی ته زنانه وایي یوه بله ډله هم شته مخامخ ناست نه دي خیر پروا نه کوي نو دوی هم داسې په دا راز کې چې یوه خبره خو وکړې که بیا چاپ کولو ته حاجت نشته بس نیم ساعت بعد پښتنه کوي په ټلیفوني اړیکو باندې ورته د دنیا په خبره وي چاته به وایه نه به چا ویلې خدا حاله چا ویلې نه او دغه چا داسې یو جنس چې پېژندل کېږي هم نه چا ویلې چا خدا چا ویلې هغه خبره به یا رښتیا یا به دروغ او چا ویلې نه دلته هم ورته وایي چې ښځې غلې شه ښځې خو نه غله چې د دنیا یې خبره کړه بله ورځ ته راغله ته وګوره ستا دا غلام کنعاني تا ورته ویلي مو چې ځان به غلی ونیسې ټوله دنیا را باندې خبره کړې ده اوس وزیره دوه خبرې دي یا خو ما ته اجازه راکړه چې زه ورشم او د خلکو د خپل عذر پیش کړم او یا داسې وکړه چې ما ته نو تیاری ونیسم مړې کړم دا خپلې ملګرې ټولې راغواړم چې بس ښځې بهر ځکه مه وځه چندان د اعتبار وړ یې نه بهر مه وځه خیر خو چې ښځې څومره راغواړې پروا نه کوي تاوان به درته وکړم ښه مېلمستیا برابره کړم کله یې غواړې چې بل سبا صحیح شو ښځې سمدستي حکم وکړی د بادشاه ښځه او د وزیر ښځه او د پلانکي ښځه او پلانکي ښځه د دې وزیرانو ښځې دا ټولې راوغوښتلې ځکه دا احسیادې دي د خو داسې یو ناشنا تخت برابر کړه چې روح البیان عجیبه دغه صفات بیان کړي دي
تبا چې بلا تشبیه جنت را بس کړي خدا تخت برابر کو تکي برابر کړو څه قیمتي ناشنا میوه راوړي ته کې پیژنې نه او خې تیری چړې او سره یې خېدي متکا یا زائد تکیا او یا دا چې دا خانان خلق سدي دا وزیندی د کنه بغیر کناستایم نشي چې کینی خامها یو تر تړانګي نو د دې وجنه دا هم د شی چې تکیا ته حاجتو د وزیرانو نازکی خزه وي نو د دې وجنه کې ناستله او یا دا یو میوه وا متک هغه میوه چې چاړې باندې پرې کېږي یا وچا وخوا خو چې هر شی و خزه کې ناستلې داسې یو سو خزه دي منځ کې تخت خیو منځ کې دا میز یې خیدا او شاوخوا چوکۍ دي ډېر اعلی او په دې منځ کې مینځي ګرځي د خدمت دی پاره چې تاسو لیدلی وای د څه خيسته مینځ خو نه وي هغه ګرځي دا بو ګلاسونو دا شان راوړي وتا نو عیسی علیہ السلام الته باندې کړي تب الته چې ما تا غږ وکاو تب راوځي خزه ناستې دی مجلس کوي خطه څنګه یو ته څنګه خزه خدا د څه ځای غواړي چې دوا خزه یو ځای شي چنګای نیوي ډایرک خواخه دي څنګه غریب او غزي دا ورکه کې خدای دې مړه کړانه دې لاسه تر دوس په مورا غالي دا زړې چې کینی دنګای انګور دې څنګه دا هیڅ څنګه ورکه دا بالا می چراوړې دا واس کار نسته او دا نشته او خوب دا او دا بس لګیایو نو څوک ته د خلاصای نشته وس دې په پلار لعنت کې د خدا لعنت کې غریبان بس دغه مجلس کتب بوزي نو فرمایي چې بس دغه د مجلس شروع کو یا یوسف تعال یوسف راشا یوسف چې راووتلو دا خزه داسې شوې دا سترګې ورخته وای دا شي اخره خيستا دا پړکه په دغه دیوالو پرې وته سنگارم نو کړه چې راووتلو نور د خزو نه واقع او اختیار پړی وش کېدل بیهوش شوه چړې هه پلاس کې وي او د الله به اختیار حرکت کوي لګیا دي آغاز کوي میوه کته غرزیده دي نو خپل غوته پرې کوي خو په درد باندې پويږي نه او د سو خلکو دا غوته مکمل پرې شوې چې تاسو د دوی هغه نازکه جامې لیدلې وي دا میزونه زلیخا خو یې ګوري ځان غلې نه ولې میزونه ولړلو حالات خراب دي اکبر نه بیخی پدا جمال او پخکلا کی اوچت او بدل دات شي دي ان هذا الا ملک کریم او یا اکبر نه د دې خذ او د سونه مات شول لوجدوا جمال او جلال زلیخا ورته وای خدای متباکا خپل غوته ته وګورای وای کالی ولې رنگ دی دا شي دي چې دوی شوی په در خبرې کې نه چې نه چې دوی شوی نه دي نظافت مناعت مونږ کړی د چټلو تاسو خپل غوتی پرې کړی وای دا دې نه بندوي چې زور کوي چې وینې ته راوځو او زلیخا ته موقع په لاس ورغلا چې دا هغه سړی ده چې تاسو زګرم ولم او ما د دې سره د سره
شل کاله او یا 15 کاله وخت په کوټه کې یو ځای تیر کړی او تاسو چې راغلی په دا 15 منټو کې بریکونه وش کېدلو او د سنو مات شول. وګورئ کنه او اوس ښځه ورته وایي هغه تیر شو چې مې مینا په غلا اغلا کړه، هغه تیر شو چې مې مینا په غلا اغلا کړه، اوس په تمام جهان رسوا ده او په غلا نه ده. زما د قسم په خدای وي که دا یوسف بیا هم پرېږدم چې تر څو زما حاجت پوره کړی نه وي. ښځې وویل بگفتانست یوسف را گناهی، بگفتانست یوسف را گناهی، منم در عشق او گم کرده راهی. د یوسف گناه نشته، زما گناه. عائشہ صدیقہ فرمای رضی الله تعالی عنها وای حسن د یوسف علی السلام خو حسن وو چې خلق خپل لاسونه پرې کړل، خو حسن او جمال زما د محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وو چې کدی خزو لیدلې وای خپل زړونه به هم پرې کړی وای، خپل ژوند به د لاس ور کړی وای. نو اوس خزو ورته وای دلته راشه، دلته راشه چی دی اطع مولاتک، خپل مولا خبره ما نکنه مثلا شي چې اسنه مصر ګرځا چکر نه وای مصر سبا ته زما کور ته راشه. نه ابو درته وای دلته راشه په ښکارا درته وای اطع مولاتک، خپل مولا خبره منه غلام څه کوي سبا ما ته چکر نه وي په دا باندې دا بدر توای څه کوي اته مولاتک مولا خبره منه او لک بهر نه ولا باخه چکر مکر ولګو دا د وزیر کور ده کوټی ډیر دي پریمانی دي. یوسف علیه السلام پوښتنه چوه یکی بود دو شد ناشکری کردم 3 و 4 شد دا څه وشول اوس به د چا نه ځان خلاصوي. یاره خدایا دا هم د ښځې وویل چې بس که زما حاجت قرآن کې زه به بندي کوم. بندي کوي ولې وزنی نه زړه نه پېشي چې خیر بندي خانې نه بعد بیا ملاقات سره وکړو، کله کله خو به ورځم. دا هم چې دا خبره واوري چې خدای ما ته بندي خانه خدا د دې ګنا نه چې دوی لمانه غواړي. خدای کته د دغه زنانه او قید او پریب زمانه لره نه کوي لمانه بدا کار وشي او زبل جملې د جاهل خلکو نشم. زنا کول خو د جاهلانو کار ده، د احمقانو کار. الله دعا قبول کړ. او کله دا سوال کړی وای چې خدای دغه سي خلاص کړل دوی نه، الله به دغه سي خلاص کړی وای. خدای په خپل د بندي خانه سوال وکړ چې خدای ما بندي ده بندي خانه ته بوزا خو چې د دې خلکو نه خلاص شم. الله دعا قبول کړه. بعد دوی نه چلو پریب لري کو ورسته په دې فیصله وشوه چې حضرت یوسف علی السلام باید چې بندي شي. ولی جرم یې کړی. جرم یې څه شي کړی؟ زنا نه کوله. عجیبه جرم یې کړی، زنا یې نه کوله. ځکه دا مجرم شو. اوس قانون حکومت پاس کو چې دا یوسف علی السلام چې د زلیخې حاجت فورا نه کو دا باید بندي خانه ته لاړ شي. او دیم د دې لپاره بندي خانه ته بیاي چې دا خبره لګه د خلکو د ذهن نه اوځي. په هر کور کې دا مجلس ده چې د بادشاہ خزه او د بادشاہ خزه ده، بادشاہ خزه لاس کړی دي. دای غریبی روان دو کسان عسكر ور سره دي لاړ هغه اوس روان دي بندي خانه ته ځي چې الته بس کېږي. بیا به ورسته پښتنه وکړو.
وقال نسوة فی المدینه اویل زنانو پخار کې سی اویل امرأة العزیز د بادشاہ خزا د عزیز مصر خزا د قطبیر خزا تراودو طلب کړی د فتاها د خپل غلام نه عن نفسه د نفس د هغینا قد شغفها حبا په تحقیق سره شغفها ورننا وتلی دیننا دیتا حبا شغف د زړه د پاسه یو نری پرده ده چې کله محبت مفرد شي د خپل اندازې نه زیات شي سړی په خپل عزت نه پوهیږي په خپل خبرو نه پوهیږي هغه پرده سوری شي دا شغف په الله تعالی کې وای نشي راتلی ځکه دا مفرد ده د الله محبت د هر چا سره په خپل انداز ده د الله په صفاتو کې افراط تفریط راتلی نشي رسول الله معشوق د الله تعالی ده خو شغف نه چې حتی افراط راشي په د عشق کې چې قد شغفها قلبا مصداق وګرځي حبا د دې زړه چیرلای او دیننه په دې زړه کې د محبت نه نوتلای بل څوک پکې ځایږي نه او بس امغه ده امغه ده قد شغفها حبا په تحقیق سره شغفها چیرلای د دې لره حبا محبت ده محبت خدا اور سره لمبه ده او په وجود کې د زړه سر زخمی کوي دا زلیخی محبت د یو غرض دفارو او د حضرت یوسف علیہ السلام محبت د الله سره په بل غرض باندې مینا د خدای او د رسول ډیره خده مینا د خدای او د رسول ډیره خده دا نور مینی بی وفادی تیر بشینه دا نوری مینی وفادار نه دی دا بټول ختمیږي دا بکل عدم ګرځي الله دې مونږ تاسو ته مینه د الله او مینه د رسول الله نصیب کړي ان مونږ لنراها مونږ وینو دی لره فی ضلال مبین په محبت کاراک یا په خطای ښکاراک فلما هر کله سمعت بمکرهن چې دی خبره شو او اورید د دې په مکر او د دې په چل چې د دې غیبتونه کوي ارسلت الیهن دوی ته ولګل او اعتدت تیار کړل هن د دوی لپاره متکا زائده تکي یا میوا واعتت ورکړه کله واحده منهن هر یو د دې ته سکینه چړې وقالت او فرمایل اخرج علیهن اوز پدی باندې فلما هر کله رأینه جدی ولیدلو اکبرنه ډیر لوی او بلل فجمال او پخلا کې حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آن که خوبان همه دارند تو تنها داری و احسن منك لم ترى قط عینی و احسن منك لم ترى قط عینی واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب خلقت مبرئا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا توی قصه مختصر اکبرنه ډیر لوی او بللو په جمال او په ښکلا کې یو جمال ده یو حسن ده یو زینت ده یو تشویف ده جمال اعتدال د اندامو ته ویل شي ګوتې په خپل اندازه لاسونه په خپل د قد سره موافق پزه په خپل اندازه شونډه په خپل اندازه دې ته ویل شي دې ته جمال وایي تعادل د اندامونو چې د انسان اندامونه د عمر سره د ځوانۍ سره مطابق اندامونه وي دې ته جمال وایي نو جمال اعتدال د اندامو ته وایي او حسن د رنګ ښکلا ته وایي په رنګ کې سپینوالی لږ سوروالی مخلوط وي یا سپینوالی یو څه اندازه لږ زړوالی دې ته حسن وایي زینت چې دی خزه یا دغه انسان داسې جامع اغوستې دي که نه چې دیوال ته ورواغوندیم سړی به پې مین شي دیوال ته چې ورواغوندې چې اوهو دې ته زینت وایي د جامو په لحاظ باندې ښکلا ته زینت ویلی شي تصوف دا د زنانه هغه مواد چې په مخ باندې استعمالي د مخ د ښکلا لپاره هغه ته بیا تصوف وایي ولا تتصوف المعتدة کوم زنانا چې په عدت د باین کې وي هغه مخ باندې ښکلا شیان نه لګي یا کوم زنانا چې خاوند دی وفات وي هغه مخ ښکلا د مخ وړول کریم یا د مخ نور سپیدې وغیره یا د سترګو توروالی دا به نه کوي وقطعن ایدیهن دوی پرې کړل خپلې ګوتې لاسونه ایدیهن ذکر د کل د مراد نه جز د ګوتې مراد دی وقلنا دوی ویلې حاشا لله ما هذا بشرا دا خو بشر نه ده ان هذا نه ده الا ملک کریم مگر دا یو ملک او فرشتہ ده کریم علی الله عزتمند پنځ دی الله تعالی باندې قالت او زلیخا او ویلې پذالکن دغه عبد کنعانی الذي ها غلام دا لمتننی پیچتا سب ما باندې ملامت او ایدا د پبارک ما ملامت غنه ولقد راوته ما مطالبه کړي ولدنا عن نفسي د ځان ددنا فاستعصم فامتنع عني بعفته لما نزان من کده پاک لمنه په خاطر باندې هو دا الا لم يفعل زما د قسم وی کده یونه کی ما هغه امره چې دوته حکم کوما چې ما سره زنا کول دی د یسجنن خامخه به باندې کړی شي ولا يكون من الصاغرين او د بخامخه شي د جملې د ذلیل خلقونه په باندې خانه کې قال وای رب سجنو ای الله ما دی پارا باندې خانه احب الی ما تدیر غرد مما ده غسن يدعونني تدي معبول الیه هغیتا و الا تصرف عني کتلمان و نگر زی کیدهن د دې چلو پریبا اسب الیهن ذب ورسګم میلان بو کم د دې طرف تا واکم من الجاهلین او ذ بشمل د جملې د جاهلانو خلقنا
فاستجاب له نو قبول کړ د لفارا ربه رب د فصرف او غرزول عنه لدن کیدهن لدی پری بوچل انه دا الله هو السميع الله پاک اوریدن کیدا العلیم خبردار ذات تا ثم بدا لهم بیا ښکارا شو دوی لپاره من بعد ما ورسته د هغې نه رأوا الآیات چې ویل دل کسان نور هم بندي خانې ته راغلل. دا دوه کسان څوک وو؟ یو د بادشاه نانبایو، یو د بادشاه اشپز او دا بل د بادشاه ساقي چې اوبه ورکوي. دغه اشپز ته او ساقي اوبه ورکوونکو ته یو بل بادشاه پیسې منلې وي چې تاسو په دا مړی یا په دا اوبو کې بادشاه ته زهر ورکوي، بادشاه به مړ شي، تاسو ته به زه 1,00,000 روپۍ درکم یا چې هر څومره. دغه دواړو دغه بادشاه سره وعده کړې وه، خدا ساقي بیرته پښمانه شو، زهر یې راوړل په اوبو کې وانه چول، او دغه اشپز په مړی کې زهر واچول. اشپز لاړه ډوډۍ بادشاه ته پیش کړه، ساقي لاړه اوبه یې ورته پیش کړې. ساقي ورته وایي بادشاه صاحب یوه خبره خو واوره، دا ډوډۍ ونه خورې نه یې پې لورېږي. په ښه بادشاه د رعیت له خوا نه بیا مرګ هم نه لورېږي، ولې عادل بادشاه وي. هر سړی به دغه بادشاه دفاع په خپل ځان، په خپل مال، په خپل وینو باندې کوي. بادشاه یې ولې وایي دې کې زهر دی. اشپز ورته وایي چې بس دا اوبه نه چښې، په دې کې زهر دی. ساقي ته وایي ته دې اوبه وچښه، سره یې اوبه واړولې، هېڅ شی نه و پکې. او رښتیا هغه ته وایي اشپز ته دا ډوډۍ دې وخوره، وایي سخت موړ یم، دا اوس مې وخوره. چې خیر لږه خو وخوره، چې یاره تر دې پورې موړ یم نه شم خوړی، چې خیر ته خو لږه وخوره، چې نه نه خورم که نه خو خورې څه شته، خو زهر پکې دي. یوه غوا یې راوسته او غوا ته چې دا ډوډۍ ورکړه فقتلها، غوا مړه شوه. معلوم و چې په دې کې زهر. د تحقیق الحال دپاره چې د اشتباه لاندې دي، دواړه بندیخانې ته لاړل. یوسف علیه السلام هم لاړ. نه چې یوسف علیه السلام ننوتلو، په دا بندیخانه کې بعضې خلک دي چې هغوی وختونه ډېر تېر شوي دي، او چې انسان به مریض شو پوښتنه به یې کوله، نو د چا مجلس نه و جام ورسره کوله، د چا به چنده ختمه وه پیسې ورته جمع کولې، عبادت به یې هم کولو، اخلاق ډېر صحیح و، تسلي خلکو ته ورکوله، صبر کوي، الله به اجر درکوي. دا خلک ورته وایي بارک الله فیک یا فتا، او ځوانه پتا کې د خدای برکت کې، څومره ښایسته سړی دی، څومره ښایسته خبرې کوي، څومره ښایسته اخلاق دی دي، د تا د وجې سره راغلی دلته زموږ زړه کې یو نور پیدا شوی. وایي او که نه ته څوک یې؟ وایي زه یوسف ابن صفی الله، یعقوب ابن ذبیح الله، اسحاق ابن ابراهیم خلیل الله. د سجن بندیخانې مدیر ورته ویلې چې نور مې له وسه کېږي نه، خو چې والله زما وس وایي زه به تا پرېږدم، خو لیکن دلته په بندیخانه کې خو زموږ حکم ده چې د هر چا خپله بندیخانه او پنجره معلومه ده، چې بس ما تا سره محبت ده، نور هر چیرې ته ګرځې په ټولو پنجرو کې د آزاد ګرځه. نیک اخلاقو بندیخانې نه هم تا دپاره راحت خانه جوړوي. دا خلکو ته وایي چې را موږ تا سره ډېر مینه لرو، یاره ما سره مینه مه کوئ، چې چا له ما سره مینه کړې زه یې په غم ګرفتاره کړی یم، زما ترور ما سره مینه کوله، د غلا تهمت یې را باندې ولګولو، پلار را سره مینه کوله، کویت یې وغورځوله، زلیخې را سره مینه کوله، بندیخانې ته یې را وغورځوله، ما سره مینه مه کوئ. دغه دواړو ورته وویل مونږ یو خوب لیدلی. وایي څه؟ دا یو چې د اشپز ورته وایي چې زه خوب وینم چې زما په سر باندې درې ډوډۍ وي، مرغان راځي د ما د سر نه دا ډوډۍ وړي. دا بل ورته وایي
زه خو وینم چې 3 وږي مې راخېستې وي د انګورو او هغه نه اوبه باسم او بادشاہ ته ورکوم. مخکې لدې چې تعبیر ورکی نو دوی ته وایي چې ګورئ دا الله خبره اومنئ، توحید اومنئ، ملت د کفارو پرې دی، تابع شئ د ملت د ابراهیم او د اسحاق علیه السلام. ای ملګرو آیا بیلابیل خدایان خدي که یو خدای؟ تاسو د الله نه بغیر د خالی نمونو تعبیرات او عبادت کوي، په دې کوم دلیل نشتا. حکم الله لره ده، الله دا حکم کړی چې تاسو د الله نه بغیر د چا عبادت مکوئ. اوس تعبیر ورکړي چې دا 3 وږي ساقیه چې تا لیدلې دي 3 وږي 3 ورځې دي. درېمه ورځ به ته د بندیخانې نه خلاص شې او په خپل وظیفه به مقرر شې، بادشاہ ته به اوبه ورکوي. او خبازه اشپزه یا طباخه 3 ورځې تا 3 ډوډۍ وچو چې 3 ورځې بعد به له بندیخانې نه خلاص شې، اعدام بشي. دوی اوه ما رأینا شیئا، مونږه سم لیدلی نه دي. وای بس فیصله دغه څه ده. دروغ ما دې جوړول دا تعبیر ده کدروغ غیر اختیاري. درېمه ورځ باندې حکم راغی، عسكر راغلل، خباز راونیو، پرچا وروخه د چستا بارا کې فیصله وشوه. تبانورا دغه جیل نه ابدي اوزي، بیا به دغه دنیا نه ابدي رخصت شي. صحیح. دا بل تاسو مازدیګر تاسکر راځي اخلاصيږي. نو حضرت یوسف علی السلام ورته وایي چې ته خو اسه هم خلاصيږي چې او چې ته بادشاہ ته یو خبره خو وکا چې په دا جیل کې یو بے ګناه سړی بندي ده، ګناه یې هم نشته. بس په دا ټکی باندې الله خپش جیل ته دی د ورتلو سوال لمانه وک، خو د جیل نه د خلاصېدل سوال به هم لمانه کړی وای چې تا لمانه بغا د بل چا نه دا مطالبه وکړه دستا بندیخانه به وکاله در باندې وګدا کما. خدا سړی ته وایي چې تلار شه بادشاہ سے ورته وایا بگوها است در آن زندان غریبی، بگوها است در آن زندان غریبی، نعدل شاد دور از آن بے نصیبی، چنین شخص بیگناه مبند رنجور، چنین شخص بیگناه مبند رنجور، که هست از طریق معدلت دور. چې هر کله یوسف علیہ السلام دته شکایت وکړو چې زما आवाज بادشاہ ته ورسوه، چون بساقی گفت و حال قیل و قال، چون بساقی گفت و حال قیل و قال، ماند در زندان او 7 سال، فس جزائی این که آید روز معین، فس جزائی آن که آید روز معین، ماند یوسف در بند بدع سنین. وکاله یوسف علیہ السلام په بندیخانه کې نور هم پاتې شو.
اوس الله پاک د یوسف علی السلام د بندیخانینا د خلاصېدلو طریقه برابرې څنګه برابرېږي نو لګورسته به وګورو الله فرمایي ودخل معه السجن داخل شو د سره دوا بنديان فتيان دوازوانان قال احدهما ويود دي دوارو اني اراني زوين خپل ځان لره اعصر خمرا یعنی خیزم شراب یعنی په اعتبار د ما يقول الیه سره شراب ګرځي مجاز ده وقال الاخر ول بل اني اراني زوين خپل ځان لره احمل فوق راسي خبزا چې باروم لپاس سرنا د سر لپاسه خبزا ډوډۍ تأكل الطير من اخري مرغان لدينا نبئنا منتخبر راك بتأويله فمعنى ده إنا نراك منغيو وینو تعالی من المحسنين لنیکی کون کونا قال فرمای لا یاتیکما تاسو ته بران شي طعام ترزقان چې درکړ شي تاسو ته پویخه الا مگرم نبأتکما مگرم تاسو ته خبر در کوم به تعویله په تعبیر د دې باندې قبل ایاتیکما مخکله دینه چې راشي تاسو ته دا طعام ذالکما دا مما دهغنا اسرارنا دا علمنی ربی چې ما ته رب را خود لیدا انی ترکت ما پرخدا ملت قوم طریقه د قوم لا یؤمنون بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې وهم بالآخرته هم کافرون او دی په آخرت باندې هم دوی کافرون کافران دي وتبعت ملت آبائی زتابدار شوم د ملت د اباو زما ابراهیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام ما کان لنا ندی مناسب مونږ دی پاره ان نشرک بالله چې مونږ شریک ونسو د الله تعالی سره من شي اندکم سنا ذالک دا من فضل الله علینا دا د فضل او مهربانی د الله تعالی نه په مونږ باندې وعلى الله په الله تعالی باندې وعلى الناس په خلقو باندې ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن زیاتره خلک د الله تعالی شکر نه ادا کوي په توحید باندې یا صاحب السجن او ملګرو د بندي خانه ارباب متفرقون ایا خدایان بیلا بیل خیرن وردی ام الله الواحد القهار او یو الله چې قهار ذات غالب ذات په هر څه باندې ما تعبدون من دونه تاسو عبادت نه کوي بغیر الله تعالی نه الا اسماء مگرم د نمونو سمیتموها چې خالی تاسو نمونه پیخې دي انتم تاسو و آبا او کوم د تاسو پلارانو ما انزل الله بها الله نازل کړي په دې باندې من سلطان کوم دلیل او حجت او وکیل ان الحكم الا لله نه د حکم د دې مگرم الله تعالی دی فارا امر الله حکم کړي الله تعبدو چې تاسو به عبادت نه کوئ الا اياه مگرم الله تعالی لرا ذالک دا توحید الدين القيم دين مستقيم و برابر ده ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیاتره خلق په دا خبره باندې پوهیږي نه یا صاحب السجن او ملګرو د بندي خانه اما احدكما يودتا سوف يسقي ربه خمرا دی باور کې خپل رب ته شراب او اما الاخر دا بل با یسلب په دار کړی شي فتاكل الطير من راسه نو بخري مرغان د سرنا قضي الامر الذي فيصل شها امر فيه تستفتيان چې په دې کې تاسو سوال جواب غوښتلو وقال فرمایل للذي ها کستا ظن چې یقین د یوسف علی السلام انه چې دا کس ناجم منهما نجات حاصله اون کدا منهما لدغه دواړو نه چې په دې دواړو کې یو نجات حاصله وي اذكرني عند ربك ولك چلار سے بادشاہ ته ما یاد کا فانساه الشیطان نو ير کړ دنه شیطان ذکره عند ربه ذکر د یوسف په نس د خپل بادشاہ باندې تنه ير شو نفلا بثا پات شو فی السجن بندی خانه کې بدع سنین